बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कदरमन उस्ताज़ानो, मोहतरम मेहमानो और ग्रानो ज़दकोंको अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़नन द पख्तो द अदब द हग़ स्तूरी बारे की खबर कोम چې زمونږ د زړه رڼا، زمونږ د روح سکون او زمونږ د لارې مشعل دی. هغه څوک چې د مینې، عاجزۍ او ورورولۍ شاعر دی، د هغه نوم دی عبدالرحمن بابا. نن به موږ د هغه په فکر و فن خبره کوو. ګرانو اورېدونکو، رحمان بابا د پښتو ژبې عالمگیر او همگیر شاعر دی چې په ټوله نړۍ کې شهرت خور دی. د هغه د شاعرۍ یو کتاب چاپ دی چې د هغې په وجه یې نړیوال شهرت ترلاسه کړی دی. د عبدالرحمن بابا په شاعرۍ کې د ټول انسانیت لپاره د امن، خوشحالۍ او نیکۍ پیغام په ډېره ښه طریقه ورکړی شوی دی، ځکه ورته د انسانیت شاعر وایي. ګرانو اورېدونکو، د عبدالرحمن بابا د ژوند حال ډېر ښکاره نه دی. د هغه په هکله په لومړي ځل زیات معلومات په پټه خزانه کې راغلي دي چې پکې غټې خبرې دا دي. اول، رحمان بابا په کال 1042 کې په بهادر کلي کې پیدا شوی دی او په اصل کې غوریخیل مومند دی. دویم، د میاں محمد یوسف نه د تصوف او د فقه علوم زده کړي وو. دریم، عبدالرحمن بابا یو ګوشه‌نشین، عابد او زاهد انسان و. څلورم، شاعري د تصوف، اخلاقیاتو او د انسانیت د درد او د غم نمونه ده. ګرانو اوریدونکو، مشهور ادیب او شاعر میاں سید رسول رسا په خپل کتاب د رحمان بابا دیوان په دیباچه کې ډېرې علمي او معلوماتي خبرې درج کړي دي. خو د یو حقیقت شناس محقق په حیثیت د رحمان بابا د نسب، تاریخ پیدایش او د ژوند په سلسله کې په عنوان رحمان بابا څوک و یو سوالنامه لیکلې ده چې د رسا د تحقیقي ذهن آینه‌داره ده. لکه چې دی لیکي چې د دې هیڅ پته نه لګي چې رحمان بابا څوک و. داسې معلومیږي چې رحمان بابا ډېر د ګمنامۍ ژوند تیر کړی دی، ځکه د هغه د ژوند متعلق صحیح معلومات نشي معلومېدلی او چې څه معلوم شوي دي هغه هم د نش برابر دي. ګرانو اورېدونکو، پخوانو شاعرانو کې ګڼو کسانو په خپلو شعرونو کې د عبدالرحمن بابا شاعرانه مقام ته خراج تحسین پیش کړی دی. عبدالرحمن بابا یوازې د یوې زمانې شاعر نه دی، بلکې د هر وخت شاعر دی. عبدالرحمن بابا د پښتو ژبه داسې پاکه او ساده استعمال کړي چې ماشوم، استاد، شاعر او عام سړی په ښکلا پوهیږي. ګرانو اوریدونکو، د پټې خزانې مؤلف محمد هوتک بن داود په لومړي ځل د عبدالرحمن بابا د ژوند او کلام په هکله بنیادي معلومات پیش کړل او د عبدالرحمن بابا د شاعرانه مقام تعین یې هم د هغه د شاعرۍ په تناظر کې وکړو. د عبدالرحمن بابا د ژوند او د کلام په هکله د مستشرقینو خیالات او معلومات هم دغه ور دي. ګرانو اوریدونکو، د عبدالرحمن بابا شاعري د ګڼو خصوصیاتو نمونه ده. ګڼ موضوعات او ګڼ رنګونه لري. په لفظي او معنوي لحاظ در عبدالرحمن بابا د شاعرۍ د مقبولیت مقابله هیڅ چا ونه کړې شوه. د عبدالرحمن بابا شاعري ولې دومره مقبوله او مشهوره ده؟ په دې هکله کافي تحقیق شوی دی، خو موږ دلته د هغه د شاعرۍ په مختلفو فني او معنوي اړخونو تبصره کوو. د عبدالرحمن بابا انداز دومره مقبول دی چې عامو خلکو هم د ده د بیان سره سم شعرونه جوړ کړي دي او د عبدالرحمن بابا پورې منسوب کړي دي. خو د دې هر څه باوجود د عبدالرحمن بابا د شاعرانه اسلوب څه معروضي تقاضې او خصوصیات هم شته چې پیژندګلو یې پرې وشي. په دغو خصوصیاتو کې څه معنوي خصوصیات دي او څه سوري خصوصیات. لکه عبدالرحمن بابا وایي: ژوندی ځان په ځمکه ښخ کړه لکه تخم، ژوندی ځان په ځمکه ښخ کړه لکه تخم، که لوی غواړې د خاورو په مقام شه. د لویوالي دپاره د تخم و دانې مثال پیش کول، د هغې خاورو ته رسېدل او بیا غټېدل او ورسره خاورو ته رسېدل د رحمان بابا په شعري کمال دلالت کوي او دا هر څه په داسې مکمل شکل کې بیانوي چې یوه لحظه هم اورېدونکو د تصنع احساس نه کیږي. د دغه تضادو صفاتو راوړلو نه علاوه د عبدالرحمن بابا په شعرونو کې د تلازماتو استعمال هم ډېر اعلی دی.
دغه تضاد او تلازم په وجه د عبدالرحمن بابا شاعرانه اسلوب تر ډیره حده د نورو شاعرانو ممتاز او غوره شوی دی. مثال په توګه په دې شعر کې د تضاد او تلازم استعمال څومره د مهارت نشاندهي کوي. لکه عبدالرحمن بابا وایي اسمان تلاس د عقل نه رسیږي، اسمان تلاس د عقل نه رسیږي، دا خو عشق دی چې په عرش کرسي قدم ږدي. په دې شعر کې په حقیقت کې د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د معراج واقعې ته اشاره شوې ده، ځکه چې هغه خالق د عشق په وجه د عرش کرسي ته رابللی و. د بیان دغه حسین انداز او د تضاد او تلازم ښکلی استعمال د عبدالرحمن بابا اسلوب ته ښکلا او بقا ورکړې ده. ګرانو اوریدونکو، عبدالرحمن بابا د کلام اسلوب ډیر زړه راښکونکی او مقبول دی. عبدالرحمن بابا وایي د رحمان کلام په دا سبب شیرین شو، د رحمان کلام په دا سبب شیرین شو چې کلام یې هر کلام دی د اخلاص. او د عبدالرحمن بابا د شاعرۍ د مقبولیت بل خاصیت دا دی چې د خپلې شاعرۍ د رنګینۍ لپاره د خالق نه دعا غوښتې ده، او دغسې الله رب العزت د خپل حبیب له برکته د ده ساده انشا ته رنګیني بخلې ده او د ده اسلوب ته یې حسن ورکړی دی. عبدالرحمن بابا وایي الهي د خپل حبیب له برکته، الهي د خپل حبیب له برکته دا ساده انشا رنګینه د رحمان کړي. قدرمنو حاضرینو، عبدالرحمن بابا د تصوف او د افاقي عشق رښتونې لاره خپله کړې وه، او په دغه لاره کې مذهب او قومیت دواړه بندیزونه او خنډونه ګڼي. عبدالرحمن بابا په دې لاره کې د مذهب تردید داسې کوي: عشق سهز علم نه دی چې حاصل شي له مکتبه، عشق سهز علم نه دی چې حاصل شي له مکتبه، مکتب حال د مذهب وایي عشق سیوا دی له مذهبه. او بیا د قومیت تردید داسې کوي: زه عاشق یم سروکار مې دی له عشقه، زه عاشق یم سروکار مې دی له عشقه، نه خلیل نه داودزی یم نه مومند. عبدالرحمن بابا د تصوف دپاره دغه افاقي جذبه او عشق لازمي ګڼي، خو لکه د هندو جوګیانو او عیسایي راهبانو له دنیا بېنیازه کېدل هم نه غواړي. همدغه وجه ده چې د دنیا سره متعلقه مسلو باندې شعرونه ویلي دي او د دنیا په اهمیت او حقیقت کې خپل فکر ښودلی دی. ګرانو اوریدونکو، د عبدالرحمن بابا شاعري چونکې د یو متقي بنیادم د پاک ساک ذهن اختراع او پیداوار دی، نو ځکه د ده په هر شعر کې د حسینو اخلاقیاتو ژور درسونه پټ دي. بنیادي طور رحمان بابا یو صوفي شاعر و او د تصوف د لارو چارو نه ښه اشنا و. که موږ د حسن په معیار د رحمان بابا کلام وتلو، نو هغه نه د جمال لوی پرستار بل څوک نشته. عبدالرحمن بابا یو اخلاقي شاعر دی. عبدالرحمن بابا یو اخلاقي شاعر دی. عبدالرحمن بابا د اخلاقي شاعرۍ خورې ورې پرځې که یو بل پسې په ترتیب ولګولی شي، نو یوې ښکلې اسلامي معاشرې ته تشکیل ورکوي. ګرانو اوریدونکو، د رحمان بابا د دیوان په آغاز کې چې کوم حمد پاک لیکلی شوی دی، په هغې کې د فني او فکري ښایستونو سره سره د الله رب العزت هغه ټول خصوصیات پکې بیان شوي دي کوم چې په قرآن مجید کې هم ځای په ځای راوړلی شوي دي. په قرآن مجید کې ارشاد دی: وهو الخلاق العلیم، او هغه ذات پیدا کوونکی او ښه پېژندونکی دی. د عبدالرحمن بابا د حمد مطلع هم د دغو قرآني ارشاداتو په شان ده. عبدالرحمن بابا وایي: له نیستۍ د هستۍ صورت پیدا کړو، له نیستۍ د هستۍ صورت پیدا کړو، هسې رنګ پروردګار د رب زما. ګرانو اوریدونکو، د رحمان بابا په شاعرۍ کې د مینې، ورورولۍ، سلامتۍ او اخلاق نماینده شعرونه ټول داسې احساسات لري چې د انسانانو مشترکه موضوعات دي او د انسان طبیعت او فطرت دې په هیڅ صورت انکار نشي کولی. عبدالرحمن بابا د نیکۍ ذکر داسې کوي: کر د ګلو کړه چې سیمه د ګلزار شي، کر د ګلو کړه چې سیمه د ګلزار شي، ازغې مه کره پخپو کې به دې خار شي. قدرمنو حاضرینو، د عبدالرحمن بابا پیغام یوازې شعر نه دی، دا د ژوند لارښودنه ده. عبدالرحمن بابا ټول فکر په دې ټکو کې لنډ شي: مینه، امن،
عاجزي، ورورولي، بخنه، انسانیت او د خدای یاد. قدرمنو حاضرینو، که موږ د رحمان بابا د فکر پیروي وکړو نو زموږ ټولنه به د مینې او د ورورولۍ او د اخلاص ننداره شي. مننه. الله مو مل شه.